اللہ جل شانہ تمام دنیا مسلمانانو تا بلکہ تمام انسانانو تا اللہ یو ہدایت فرمائی چی اے بندگانو یو ډیر عظیم ورځ را روانه ده دا هغه ورځې سوچ او فکر دا هر وخت ځان سره ساته اس ډیر عجیب ورځ ده څنګه چې الله جل شانه با د خپل شان مناسب زمکه ترا گزیږي د صد پانا د فیصله د پارا د قیامت ورځ ده یوم الفصل وی د فیصله ورځ د قیامت ورځ ده یوم الحسرت وی د افسوس او د ارمان ورځ د قیامت ورځ ده قارعه وی د قیامت ورځ ده واقعه وی اذا وقعت الواقعه دا دومره هیبتناک او د یری قابل ورځ ده دی وجنا الله جل شانه دی آیات کے فرمائل واتقوا یوما آگے ورزنا اویرے ترجعون فیہ الاللہ چپکم ورز بتاسو اللہ تا واپس کو لے شے دینا مخی آیات کی دیتا آیات مدانیہ ہوئی یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى دا اگود آیات تے نو دی کی یو مقام کے رب کائنات فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین ایمان والو اللہ نے اویرے گے او کم سود چے پاتے دے تا ایمان روڑا پا قرآن باندے او ستا پا چا باندی دا سود پیسی دی اللہ وی دا پریدا دا مالا لکتا چالا پیسی ورکڑی 1 لاکھ روپے پا دی شرط دی ورکڑی جمالا با 1.5 لاکھ روپے راکے دا خود سود دے اس تا توبو باسی او یا تا ایمان روڑی نو اللہ وی دا کم مال سرمایہ اضافی مال چے کم دے اللہ وی دا پریدا دا مالا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا دا سود چے کم اضافی مال دے اللہ وی دا پریدا کچھرتا ایمان والے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اللہ وی کچھرتا نہ پریدے او داغن دے پیسے پا پورا بانے واغشتے لکہ 1.5 لاکھ دے بس رکڑی 1 لاکھ پس 1.5 لاکھ او تے جنبت بیا با تو وہ با سمدا چکمی مقرر دی بدا خوراک کنا نو اللہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کچھے تاسو دا سے نکاوے نو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بیا دا اللہ و دا اللہ پیغمبر جگڑی دا زان تیار کا دا اللہ و دا اللہ دا رسول جنگ تا زان تیار کا وَإِن تُبْتُمْ او کچھرتو توبو باسی تاسو اللہ تا رجوگڑا توبہ میستا فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ نو تاسو لبد اخپل مال سرمایہ ملاوی گی چکم اصل رأس المال دے عبدال ملاوی گی رأس المال مانا دا چی تا سمر پیسی ورکڑی آقا پیسی با ملاوی گی اللہ وی لا تظلمون ولا تظلمون نبا تاسو با جا ظلم کوئے نبا تاسو سر ظلم کی تاسو با ظلم نہ کوئے پا تاسو با ظلم نہ کی نو دی پسی بیا اللہ دا آیات لگو لے راما چکم دتا ہوئے او بعض مفسرین وی چه دا دا قرآن پاک اخیری آیات تے واتقو یومن ترجعون فیہ الاللہ دا دا قرآن اخیری آیات تے دین رستو بل آیات نہ جرا گلے برحال نو اللہ دی کہ وی واتقو یومن اے خلقو دا حق ورزنا اویرے گے کم ورز ترجعون فیہ الاللہ چتاسو با پاہرے کی اللہ تا واپس کو لے شے بیا بس جلی ثم توفا کل نفس ما کسبت بیا با پورا ملاوی گی پورا وفا یوفی پورا ملاوی گی با پورا ثم توفا بیا با پورا ملاوی گی کل نفس ہر یو نفس لا ما کسبت جسے کسب کری دی دنیا کے جسے کری دی اب پورا ملاوی گی ظلم با ہم نہیں لا ظلم اليوم اللہ بے اعلانو کی قیمت پر بے اعلانو کی نن بچہ سر ہم زیادہ نکی ظلم بچہ سر نکی لا ظلم اليوم نن با ظلم نکی گی نن دا عدل و دا انصاف رز دا چا سرم ظلم نشتا نصم توفا بیا با پورا ملوشی کل نفس ہر یو نفس لا ما کسبت جسی کسب کری دی تمہیں عزت مندو قرآن و حدیث کی دا خبری دی چھ مونگا خپل زندگی دا زان لا دا حلاکت جوڑو لیشو او دا نجات جوڑو لیشو ذکر دا ما دا رب خبر خود اشتیا دا ربوی ہر یو نفس لبا داغا کردار پورا ملوشی نو اللہ بار بار قرآن کے بار بار منگو قرآن ویلے نہ دے نو قرآن تکینو نم قرآن سرا لگن او محبت شتا دے بیگانا گمان کے مولانا عبدالکریم سے ترجمے ختم نما پکے مالے پکے بیان نکڑے ماوے
نن چې مظلوم دی نو قرآن مظلوم دی او د هغه حدیث مصداق دی نن ماحول د هغه حدیث مصداق دی حضور علیہ السلام فرمائی بدأ الاسلام غریبا اسلام پاول کې ناشنا سیزو خلقو با د اسلام نه ډډه کولا خلقو با اسلام اغین نفرت کولو بدأ الاسلام غریبا اسلام ناشنا سیزو تاسو واقعات نہ ہو رہے صحابی خپل رور راولے گا ورش نبی علیہ السلام سر ملوشا اگورا دادس سر اوڑی دی دادس سنگ طریقی را اوڑی دی اچھا لاڑ نبی علیہ السلام سر کینا سر نبی علیہ السلام سر خبریں اکڑی نارال روڑتوی دا خود دیر خشتا و دیر خپلی خبری دا خود نجات و دا کامیابی خبری دی نو بدأ الاسلام غریبا اسلام اول کم ناشناو اور وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَعَا اسلام با بیا داسی شی سنگا چاول کے شروع شیوا نند اسلام نا خلق تیختا نہ کئی زم مسلمانیم زم گزاریم خوزمایو اورور عزیز تربور گوانڈی کلیوال سر ملانجر آلا او ما تا مولی سے بوئی پدیسیس کی جکم دینو پا قرآن و حدیث کے ستا تاوان دے نو زا قرآن و حدیث تا لزگا دا سلام کو من نمی دے پکار قرآن و حدیث ولی زما پا کتاوان دے اما کتاوان دے دا قرآن حدیث نمانم ہاں کہ گڑمی فیدہ می گرا تا پتہ ہی چیز ما پا کی گٹا دا نو بیا ویم فیصلہ پا قرآن کو مو بیا قرآن منم بیا اسلام منم بیا قربان دا پیغمبر علیہ السلام نا جزا ما بارا کی فیصلہ کی حکم تاوانی پکی دل شل پو تاوان بھی پکی ہوئی نو بیا قرآن و حدیث او شریعت بیا دا چونی زیارتی صرف سلام بورتا کم منل بنی دیو جن زمائی عزت مندو بعضی وقت کی قرآن کی پا یو آیات کی اللہ دو دری ظلم ویلی دی یا خلقو اللہ نے ہوئی رہے گئے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ایمان والو اللہ نے ہوئی رہے گئے درشتین و خلقو مرکتے ہو کے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ایمان والو اللہ نے یرے گئے خوب حق یربانے یرے گئے پا حق یرا سنگا چھ دا اللہ دا شان سر یرا مناسب وی دا سے خو نشی کیے دے دا سے نشی کیے دے ہاں دے فارسی کتاب دے گلستان آگے کہ دیر وقت ما پخوا نظم ہوئی چکلوے دے فارسی تا نظم ہوئی نو آگے کہ دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا مناقبوں کی یو خبر لکلے وچ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خانہ کعبہ کے دننا 2 رکعت نفل نیتو تڑو پر 2 رکعتوں کی قرآن ختم کر طول قرآن پا 2 رکعتوں کے ختم کا نو چکلے دعا کولا وے الہی ما عبدنا کا حق عبادت کا یا اللہ ستا جسنگا عبادت پکار دے آگا سے عبادت ما ونکڑے شو وما عرفنا کا حق معرفت کا رب تجسنگا پی جندل پکارے آگا سے مانے پی جندلے نو یہ حق تو قاتی ہی اللہ نے پا حق یربانے کو یرے گا سنگا جد یر شان دے سیدنا ابو بکر صدیق رہو کی یروا سنگا یارا پکے ہو پدی آیات عمل چھپا حق یارا بند اللہ نے ہوئی رہے باق تلاڑ باقی جکم دین اوسے ولاڑ سوڑا سویلے ہو کو وے اے اوسے سمر پا مزو کے گردے پا یک سوری بانے ولاڑے او خوراکونا کے کاش ابو بکر ستا گندے جے بے رواش وے کاش چزد دی تلیب چھ ما سر حساب کتاب نوے ما سر داغم نشتا تا سر داغم نشتا چھ اللہ با ما سر سکئی دیو جنا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والا اللہ نے ویرے گے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدَ اے بار بار دگا ہے دنیا تویم ربو ایمان والا مانا اویرے گے او ہر یو نفس دا سوجو کی چھ ما دا سبا ورد دا پارا سلی گلی دی سبا دا پار ما سوکڑا موتا سبا دا پار سکڑی دی وَاتَّقُوا اللَّهِ بیاوی اللہ نے ویرے گے نو دل تک میں ربو ای وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ او یارے گے دا حق ورزنا کل جتا دوکا کی نو تو ہے زبا اللہ تا پیش کے گم کل جتا چاہ سر ظلم کی دا سوچ کے وزبا اللہ تا تمہایو نسخہ خود لے وا وہ بس بزرگ فرمائی کل جزاما گناہ تا ارادو شی دا قرآن یو آیات مخ تراشی قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم زی یریگم دخپل ربنا کچر زد اللہ نا فرمانیو کم دخپل ربنا یریگم زمون کڑکی یر نشتا اللہ نے یر نشتا ظلم دے نافرمانی دا بغاوت دے من چاہت زندگی دا دخپل خوخ جون دے تیری دخپل مرضے جون دے تیری دا اللہ مرضی نشتا اللہ مانا کم زندگی غواری اللہ مانا کم زندگی غواری زکم زندگی تیروم
زمبا چرتا اللہ جل شانہ ته باندې پیشي وي. دیو جن زما عزت مندو دکانداران او پیشي والا خلک چې کوم کاروبار کوي هغوی په کاروبار کې د الله نه یره کوي. ایو صحابي کله چې دا فضیلت واورېده چې یو دکاندار دکان واچي او دنه یو څیز څوک والي او هغه څیز یې خوښ نشي او واپس یې وله راوړي او دې تنې په کلو تندي باندې هغه څیز واپس والي. نبي علیه السلام وایي الله د ده مخکینی رستنی ټول ګناهونه معاف کړي. په خوښۍ به په خوشحالۍ دې والي هلکه به دا څیز یې خوښ نه دی دا خپلې پیسې دې والی او ماله خپل څیز راکړه. نو یو صحابي صرف د دې دپاره دکان کړی و دې دپاره یې دکان وکړه چې ماله یو څیز څوک والی واپس یې راوړي او زه دې په کلو تندي او په خوشحالۍ ته والم. به دغه یو کس ونه راغی او په دکان یې ختم کړی زما چې کوم مقصد و هغه وشو. ما چې سره لپاره دکان کړی و هغه کار زما وشو. عزتمندو په یو حالت کې هم زه بار بار دا خبره دا مې تقریبا سویم ځل دی حضرت عثمان رضی الله عنه دور کې یو صحابي دی حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دا ایمان دی او دا واقعات چې نقل دي دا احادیثو کې دا ما کم کتاب پروت دی الترغیب و ترهیب دیکھیں چې کوم دا احادیث دي الترغیب و ترغیب بدی کار کې قرآن تلاوت کې ذکر کې اذکارو کې اخلاقو کې معاملاتو کې معاشراتو کې او ترهیب او یرول الترغیب و ترهیب دا واقعات د دې لپاره چې موت په سوچ کو دغه خپل زندګي کې راولو دانه چې بس وختي یو کس وي د مولیانو خولې وشلې د مولیان ستړي شو مونږه او مکه چې کم دی چې په کومه روان یو په هغې روان یو. عبدالله ابن مسعود هم بیمار شو چې بیمار شو د ده زامن نشته ټولې لوریانې. نو حضرت عثمان هم مالدار صحابي دی مالدار صحابي د هغې تپوس ته ورغی لږ شان په دې خبره سوچ وکړي چې تپوس ته ورغی عبدالله ابن مسعود کوم عبدالله ابن مسعود چې د چا باره کې حضور علیه السلام فرمایل چې د عبدالله ابن مسعود دا یو پتون نه دا غټ پتونه دا یو پتون وچ کړه سو ماندو خو نبی علیه السلام فرمایل د الله په نزد دا دومره وزني دی دا یو پتون د دومره وزني چې د د نیکې چاپړې به دا یو پتون باندې ډکېږي. ولې عبدالله ابن مسعود کې چې کوم دی اتباع وا تابعداري وا. نبی علیہ السلام جمعات کی ممبر باندې تشریف فرماو صحابي را روان عبدالله ابن مسعود را روان جمعات تر دن کېدو نبی علیہ السلام به اجلسو کېنه عبدالله ابن مسعود هو د درشل د پاسه کېنه یو خپې په جمعات کې دا یو د جمعات نه بار دا د درشل د پاسه کېناستو چې کله پیغمبر فرمایل چې کېنه نو بیا دا غي نرستو کو قدم غشتل او کم صحابي د عبدالله ابن مسعود افقه الصحابه پر ټولو صحابو کې د ټولو نه زیات فقیه چې کم دی هغه عبدالله ابن مسعود دی. بیمار شو حضرت عثمان صاحب تپوس ته ورغی تپوس ته کوي ما تشتکی څه شکایت دی څه تکلیف دی څه بیمار دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ورته وایي ذنوبی شکایت او تکلیف مې د ګناهونو دی. اوهو شکایت مې د ګناهونو دی خپل ګناهونو نه یریږم. د چا باره کې چې نبی علیہ السلام څومره فضایل بیان کړي دي او وایي زما شکایت د څه دی د ګناهونو دی خپل ګناهونو نه یریږم زه نه یریږم د خپل ګناهونو زمړه کېږي به مولایم الله به مې بخي تاسو یې زمړه بس یو 10 روپۍ خیرات مې ورکړې خدای به مې بخي جومات کې مې 10 روپۍ اچولي بخي به مې وې ذنوبي شکایت مې د ګناهونو دی. ډېر د غور خبره ده خو کاش چې سوچ پې وکړي بیا ورته وایي ما تشتهي څه ته زړه کېږي څه ته دې زړه کېږي او ورته وایي رحمت ربي د الله رحمت ته مې زړه کېږي د الله رحمت ته مې زړه کېږي چې الله را باندې رحم وکړي د الله د رحم امیدوار یم چې الله را باندې رحم ما تشتهي څه شکایت دی ذنوبي د ګناهونو شکایت دی ما تشتهي څه ته زړه کېږي رحمت ربي د خپل رب رحمت ته مې زړه کېږي. عبدالله ابن حضرت عثمان هو جیب ته لاس کې پیسې را واغېستې وایي دا والا دا پیسې والا. عبدالله ابن مسعود وایي لا حاجت لي پیسو ته مې ضرورت نشته پیسو باندې څه کوم نو ما پیسې نه دي پکاره لا حاجت لي پیسو ته مې ضرورت نشته
ورته د الله بنده زامن دي نشتا لوریانی دي دا پیسې والا دا به ستا د لوریانو په کار راشي که ته وفات شي ستا د لوریانو به په کار شي الله عبدالله ابن مسعود ورته وایي ولې تا ته د دې یاره ده ته د دې نه یارېږې چې زما لوریانې به اوږې شي زما لوریانې به بربنډې شي زما لوریانې باندې به نهار او تکلیف راشي ما د حضور علیه السلام نه اورېدلي دي چې څوک صورت واقع وایي هغه باندې به فقر او غریبي نه راځي ما خپل لوریانو ته صورت واقع ښودلې ده که د ایمان ته ګوره د تقوا ته ګوره د مقام ته ګوره کم مقام دی او د الله نه یېرې ته ګوره او زمونږ مقام ته وګورو د الله باندې زړورتیا ته وګورو د الله باندې دې وجه نه بار بار رب کائنات قرآن کې وایي ایمان والو الله نه یېرېږي او حدیث کې راغله حضور علیه السلام فرمایل من حمل علینا صلاحا فلیس منا چا چې په مونږ باندې وسله راویسته مونږ خو نن پښتانه په معمولي خبره باندې ورور مسلمان پسې ټوپک او هغه راولو ډز سړی و من حمل علینا صلاحا فلیس منا چا چې په مونږ وسله راویسته دا زمونږ د ډل نه دی ومن غشنا فلیس منا چا چې مونږ سره دوکه وکړه دا هم زمونږ نه دی نو زمونږ نه نه ماته وګوره نو چېرته وی یهودیانو سره وی نصارو سره وی مشرکانو سره وی کافرانو سره وی چې د نبی علیه السلام په ژبه مبارکه فرمایل فلیس منا دا زمونږ نه دی دا زمونږ د ډل نه دی چا چې په مسلمان وسله راویسته چا د مسلمان سره دوکه وکړه وی دا زمونږ نه دی الله رب العزت د عمل توفیق راکړي الله دې آیات او د حدیث مبارکه باندې مونږ ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد صلى الله عليه وسلم كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين.